السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو مشرانو، ځوانانو، استادانو او د اسلامي امارت د کابینې غړو مشرانو، ډیر خوشاله یو چې یو طرف ته د پسرلی موسم دی، د نوي کال آغاز دی، او بل طرف ته د تخنیکی او مسلکی زده کړو له خوا نه د تعلیمي کال د آغاز په غونډه کې برخه لرو. قدرمنو، الله تعالی انسانان پیدا کړي دي او د دې انسانانو لپاره د ژوند د تیرولو یو قانون دا ورکړي. په دغه قانون کې الله تعالی انسان ته د عزت، د کرامت، د سرلوړۍ، د خوشحالۍ، د ترقۍ، د پرمختګ او پزانو بسیاینې او د نورو سره د سیالۍ وسایل او لارې په لاس باندې ورکړي. قرآن کریم چې د مسلمانانو د انفرادي او اجتماعي په کور دننه او د کور نه بهر د زندګۍ د تیرولو دستور او قانون دی، او تر قیامت پورې به مسلمانان د دې قانون مطابق خپل زندگی تیری. نبی کریم علیه السلام دغه قانون موږ ته په خپل اقوال او افعال او تقریرات سره تشریح کړي، او تر قیامت پورې خپل امت ته د زندګۍ په هر ډګر کې عزت دا ور بخله. نبی کریم علیه السلام چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړ، نبی کریم علیه السلام د مسلمانانو لپاره د ټولنی ژوند او په خپل ځان باندې د بسیاینې او د ترقۍ یو څو اقدامات وکړ، او هدف دا چې مسلمان باید یو باعزت ژوند دا وکړي، چاته محتاج نه وي، هر فرد په خپل کور کې خودکفا وي، هر کله هر ټولنه په خپل کور کې خودکفا وي، او دغه نوې ځوان اسلامی دولت چې په مدینه منوره کې جوړ دی دا خودکفا وي، چاته محتاج نه. دغه نوې ځوان اسلامی دولت چې کوم رعایا دي، ماتحت دي، دا په عزت، په سکون، په خوشحالۍ باندې وخت تیر. هغه د مواخات یو د مهاجرینو د انصار ترمنځ چې په دې کې ډیره لویه فلسفه پرته ده، خو چې کومه اقتصادي فلسفه ده هغه دا چې د مدینه منورې انصارو په زراعت کې تجربه و، دا زراعتي خلکو. اوس هم که تاسو وګورئ په مدینه منوره کې مزرعې ډېرې زیاتې دي، یو دنیا کجوري دا کیږي، دارنګې نور شی. د مکې مکرمه مهاجرینو په تجارت کې تجربه و، هغه تجارت پیشه خلکو، دغه دواړه طبقې سره نږدې کړ، هم تجارت وده وکړه، هم زراعت وده وکړه. تجارت او زراعت د دواړو ترقی وکړه د مدینه منورې په سرزمین باندې. وړاندې د دې تجارت میدان دا يهودو په لاس کې نیولیو،
تجارتی بازار يهودو په لاس کې نیولیو. د حضور علیه السلام د اقدام سره مسلمانانو بیرته هغه تجارتی میدان په خپل لاس کې واغشت. دې سره د مدینه منورې د مسلمانانو ژوند دا مضبوط شو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ سره چې کله عقد د مواخات شو، سعد ورته پیشکش وکړ چې نیم مال به زه تعالی درک. حضرت سعد ورته وینا الله تعالی خیر درکړه، ستا په مال او اهل کې د الله خیر او برکت واچي. دلنی علی السوق، ما ته تجارت لاره او خیر بازار لاره راته او خیر زه تجارت پیشه سړم تجارت کو. حضور علیه السلام د دې عقد د مواخات نه هدف دا و چې دغه دواړه قسمه تجارت او زراعت دا یو تر بل پوښتې شي او مضبوط شي. په دې سره د مدینه منورې د خلکو هغه ژوند دا مضبوط شي. دویم حضور علیه السلام خلک تشویق کړ چې مسلمانان کار وکړي او دا تصور ورکړ چې فقر او عجز دا ښه شی نه دی. تعلیم یې ورکړ. حضور علیه السلام خپل د فقر نه پناه وغوښته، لکه څنګه چې حضور د شیطان نه پناه غواړي، حضور د کفر نه پناه غواړي، دا رنګه حضور علیه السلام په خپل مبارک او الفاظ سره د فقر او د غریبۍ نه پناه غواړي چې دا ښه شی نه دی. الید العلیا خیر من الید السفلی. هغه انسان چې بل ته ورکړه کوي دا ډیر بهتر وي د هغه انسان نه چې د بل نه څه غواړي. مسلمانان تشویق کړ. د حضور علیه السلام نه پوښتنه وشوه چې په غزبونو کې کم کسب دا بهتر دی. حضور علیه السلام ورته جواب فرمای بیع مبرور وعمل الرجل بيده، چې ښه تجارت وشي دا بهتر کار دی او دا چې انسان په خپل لاس باندې یو کار وکړي، حرفت صناعت، دا ډېر ښه عمل دی. نو حضور علیه السلام د تجارت ترغیب وچلول او د یو فرمایل چې هغه تاجر چې صدوق وي، رښتینی وي، دروغجن نه وي، ټکجن نه وي، دا به د پیغمبرانو سره وي په قیامت په ورځ باندې. دومره فضیلت دې بیان کړ چې هغه تاجر چې په تجارت کې بې ځای قسمونه نه کوي، دروغ نه وایي، ټګي نه کوي، رښتینی وي، د دې مقام او درجه به دا وي چې د پیغمبرانو سره به وي د قیامت په ورځ. همدارنګه حضور علیه السلام چې بله نسخه استعمال کړه هغه د غیر آبادو ځمکو آبادول. حضور علیه السلام ارشاد فرمایي من احیا ارضا میتة فهو له. چا چې غیر آباد ځمکه آباد کړه دا د شوه دشت آبادول. همدارنګه څلورم حضور علیه السلام حرفت او صناعت ته وده دا ورکړه. علماء لیکلي دي التراتیب الاداریه د مولانا عبدالحی کتانی رحمه الله کتاب دی، هغه د 500 نه زیات حرفتونه او صنعتونه دا راغشتي چې د حضور علیه السلام په دور کې په مدینه منوره کې رایجو د 500 نه زیات حرفتونه. لکه دا نن چې کوم ځوانان دې لپاره حزم کړی دی چې د حرفت او صنعت په میدان کې تجربه او ملکه پیدا کړي. دا هغه شیان دي چې په دې سره د انسان ژوند عزتمن ګرځي، انسان په خپل کور کې خودکفا ګرځي. او پنځم چې کوم حضور علیه السلام کوم نسخه استعمال کړه هغه د مضاربت، چې یو انسان سره به پیسې وي او د بل انسان سره به صحت وي، توانایي وي، تجربه وي د کار، مضاربت. ته حضور علیه السلام دغه نسخه کو نن سبا موږ او تاسو ورته متوجي شو استعمال شي. د افغانستان ولس دا په خپل خپل باندې ودرېدي شي، د افغانستان ځوانان په خپل کور کې خودکفا ګرځېدي شي. په مجموع کې افغاني ټولنه دا د نورو ټولنو سره سیالي راکولی شي. په مجموع کې افغانستان د احتیاج او د سوال نه دعوتي شي.
کومه او تاسو یو ګورو په دې څلورو لسیزو کې چې کوم حالت په افغانستان باندې وچریده زمونږ او تاسو ولس دوه اشغال طولانی برداشت په یو اشغال کې 14 کال افغانان مصروف او په بل اشغال کې 20 کال افغانان مصروف او دغه سيناستو ځوانانو په شان منګ لکونه ځوانان دا قرباني کړی دي لکونه ځوانان او په زرګونه ځوانان بیا داسې چې هغه د اشغال برخم ګرځېدلې ده دغه ځوانانو خلقیانو پرچمیانو دغه ځوانانو د غرب ملاتړ کړو کمنګ د دې واقعي اسباب تور شو چې زمنګ د اولس بچي ولې د اشغال برخه ګرځي ولې یو ظالم ملاتړ کوي ولې د کفر په مرسته کې استعماليږي کمنګ دا فیصله کوي چې زمنګ اولس دیندار نه دي دا حقیقت نه دي زمنګ ځوانان دینداری نه خوخي دا حقیقت نه دي حقیقت دا دی چې دلته په ولس کې فقر دی غریبی ده ځوانان کسب نه لري حرفت نه لري فراغت ته اوسګار دي په دغه شل کلنه دوره کې چې زموږ استاد د وړاندې تیر شو د کلی نه بچي ځوان روان شو لس پر سره نور روان شو فارغ به اوسګار کچرته زموږ ځوانان مصروف شي زموږ ځوانان په خپل ژوند کې خودکفاش زموږ ځوانان غني شي په ځای د دې چې او چاته الله سونی سي بل چاته ورکړه کوي زموږ افغاني معاشره په خپل خپل باندې ودرېږي زموږ دولت زموږ نظام د بل چا د لاس ته نیونه خلاص افغاني ټولنه په مجموع کې د اشغال نه ځان را غونډول شي د اشغال نه خلاصي کزمګه په ځوانانو کې بهرانه اثر مخې ترازی اساسي احتیاج دی فقر دی کمزوري ده په علمي میدان کې کمزوري ده په عملی میدان کې کمزوري ده منګه بهر ته ځوانان لیګو ولی دلته په خپل کور کې خود کفانه یو ته تحصیل لپاره ځوانان لیګو ځوانان چې راځي طبعا پردې نظر د ځان سره راوړي پردې غوښتنې د ځان سره راوړي محتاج یو خود کفانه یو که په علمي او تحصیلي ډګر کې موږ خود کفا شو بیا به دې ضرورت دی چې ما او تاسو ځوانان بهر ته لیګو پردې نظر د ځان سره راوړي دا اشغالونه چې مخې تراغلو خود پردې نظر ته چې مخې تراغلو دا دې نه مخې تراغلو چې ډېر ځوانانو زما استاد پردې نظر ملاتړ کول اشغال ملاتړ کول زما اوستا کو وسایل خلو د بهر نه د احتیاج په نتیجه کې دا یو دنیا بی دینه مؤسسات چې په اسلامي ملکونو کې کار کوي اخلاقی کمزوري خو زموږ اساسي پوتنونو کې هم دي اساسي غریبی ده فقر ده احتیاج ده د افغانانو ټول ژوند ټول رواج ټول وختنی ټول تقاضي ټول مزاجونه دا د بهرانو هیوادونو سره په موزیمونو کې دا پراته وي مګر په تیرا دوره کې وزلي سویټزرلند ته لاړو بیا یو موزیم ته لاړو بیا په موزیم کې برخه مګولې د افغانستان کې چې کوم خارجي مؤسسات کار کوي دوی په هر ربع کې راپور ورکوي په دغه تمامه ته خدای یو دغه راواخله یو مؤسسه او راپورټ راواغشت یاره چې هغه څه په کې لیکلو چې د ویلو نه دي یعنی زمونږ حیا او پرده او عزت او کمزوري ټول د خارجي مؤسساتو په توسط باندې په بهراني ملکونو کې پرتی دي د دې وجه اسماء واست احتیاج دي کماو ته په خپل کور کې خود کفا او پرده مؤسسو باندې مقصد سره کوم خپل جوړولې شوی ځوانانو ته خپل کار پیدا کولې شوی د ولس مشکلات په خپل باندې حل کولې شوی بیا د دې بدبختونه ما او ته وته بهر تقدیر زمونږ استاد د افغانستان په مجموع کې چې کوم مشکلات دي دا هغه مشکلات او اصل عامل په اقتصادي میدان کې په علمي میدان کې زما استاد ضعف او کمزوري ده الحمدلله دا کوم وخت چې اسلامي امارت راغلي دي د اسلامي امارت ټول ادارې د خبرې ته متوجي دي چې منګه
دا خپل کمزوري دا څنګه ختم کړو ځوانانو ته کار څنګه پیدا شي ولس څنګه مترقي شي په هر میدان کې ولس خود کفا شي ولس ته احتیاج نه روزي چې دا غنن چې کوم مجلس ته د دې نمونه ده یقینا زه چې کله د دې ادارې اطلاع ما ته ورسېږي ډېر په شوق په مینه باندې راځم او دا ځوانان کو الله تعالی توفیق ولا ورکو سې زده کړو دا ځوانان بیا د خلکو د احتیاج نه خلاص دي دا د بهرانو د احتیاج نه خلاص دي دا ځوانان کولی شي چې نور ځوانانو ته د خپل کسب د خپل هنر دا انتقال کړي د حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه نقشه که موږ راواخلو تطبیق کړو بل مشکل نه لرو موږ دومره دشت لرو چې کله دا دشت آباد شي د اوکرين نه په افغانستان ډیر مترقي شي د دنیا هیوادونو ته به جوار او غنم دا ورکي حضور علیه الصلاۃ والسلام د غیر آباد زمکو ترغیب چلولې کزمنګا زراعت مضبوط شي موږ بهر ملکونو ته صادره دا ورکول شو کزمنګا تجارت مضبوط شي په مجموع کې ولسم د احتیاج نه خلاصي کزمنګا حرفت مضبوط شي دا ز تاسو له تسلی درکوم چې امدغه ځوانان با بیا نور سره کومه کې امدغه ځوانان به بیا د اشغال برخه نه ګرځي امدغه ځوانان به بیا پردي نظریه نه راوړي امدغه ځوانان به بیا د خپل ولس په څنګ کې ولاړي د خپل مذهب او د دین په څنګ کې به ولاړي د پردو په څنګ کې به ولاړ نه زه ډېر مشکور او ممنون یم د حیدری صاحب نه چې د په میدان کې ډېر متحرک دي ماشاءالله او د ځوانانو سره ډېر خواري کوي او چې دغه سي خواري او اخلاص او کوشش روان وي نو ان شاء الله زمونږ دغه برخه به غني وي او دا هغه میدان دی چې زمونږ ځوانان د ډېرو مشکلاتو نه خلاصي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين